د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو اوریدونکو، نن درته له کندوزه د خپل ملګري هغه رالیږلی فلم وړاندې کوو چې د کندز له اسقلانه یې رالیږلی. د کندز په ولایت کې د کال د میاشتو دا ورځې د هندوانو د راټولولو ورځې دي. د دې هندوانو نوم ایرګون دی او دا د هندوانو یو ډول دی. هندوانې د هوت په میاشت کې یعنې د هوت تر 15مې نیټې اخوا کرل کېږي. د زړو تر کرلو وروسته هندوانې ښې ډېرې اوبه غواړي تر څو د پټو د پالیزونو ډډې پستې شي، خو بیا 20 ورځې بزګر د هندوانو پټي له اوبه نه ورکوي او تر هغې وروسته ورځ تر منځه بزګران هندوانو له اوبه ورکوي. د هندوانو د ټولولو ورځې همدا ورځې دي. د هندوانو ټولول د جوزا د میاشتې له لومړیو ورځو نه پیلېږي او تر سرطان او د اسد تر میاشتې پورې روان وي. دا د هندوانو لومړني ټولول دي او په بیا د اسد تر میاشتې پورې هندوانې ټولول غواړي. هندوانه ډیر ستر نړیوال بازار لري او دا بازار هله لا ستر شي کله چې د هندوانو پالیزونو او پټو ته د کیمیاوي سرې پر ځای وطني سرې ورکو او په زوره یې د ګاونډیو هیوادونو د هندوانو غوندې پخینه کړو. ښایي افغان بزګران او سوداګر افغان هندوانې د منځني ختیځ لرې ختیځ اروپا، امریکې او استرالیا بازارونو ته وباسي. د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو اوریدونکو، که زما په غږ کې چې د مصنوعي ځيرکتيا غږ یم دا رپورټ خوښ کړئ او لایک او د چینل د سبسکرایب تڼۍ راکاږئ نو موږ به خوشحاله شو او تاسو ته به نور دا ډول رپورټونه او ویډیو فلمونه وړاندې کړو. Zanziruna